جنات تجری من تحتها الانهار الله رب العالمین دغه خلق لا جنتونه تیار کړی دي او د هغې لاندې بو باغات وي باغونه به وي او د دې صحابه رضی الله عنهم نه الله رب العالمین راضي ده او دی الله رب العالمین نه راضي دي او خدای ولا جنتونه تیار کړی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما صحابه الله رب العالمین مال صحابه دا خوش کړ پسند کړ او پدې کې بعد زما وزیران دي او بعد به پکې سخرانه ده دا الله رب العالمین خوش کړی دي او بل حدیث کې ردی ان الله اختارني واختار لي اصحابي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ رب العالمین زف خوش کم او زما دے پارے زما صحابہ خوش کل او چکم دے کہ زما صحابہ پس بدویلے کی نو تاسو اغی خلقو سر نخوراکو کئی او نا اغی خلقو سر کی نئی او نه د هغه خلقو سره د نکاح پروګرامو کوي نکاحونه به ورسره نه کوئ ځکه چې کم خلق نبی علیہ السلام فرمایي زما صحابه رضی الله عنهم پسې بد یې نو الله پاک او د الله رب العالمین فرشته او تمام خلق په هغې باندې لعنت یې تاسو ته به معلومات وي د پاکستان په آئین کې د پاکستان په اسمبلی کې یو بل پاس شو او الحمدلله ابل دا پاس شو چې کم خلق د صحابه رضی الله عنهم په شان کې چا ګستاخیو کا هغه سړی به 10 کاله قید وي نو په دې باندې ما تاسو له خوشحالي پکار ده الحمدلله د هر څیز دپاره خو د پاکستان د جنډې چا بے حرمتی اوکا نو دی هغې دپاره 2 کاله قید ده و د قاضي اعظم د تصویر چا بے حرمتی اوکا دی هغې دپاره 14 کاله قید ده او د صحابه رضی الله عنهم په شان کې چې ګستاخي کیده هیڅ نو الحمدلله بیل پاس شو اوس چې چا د صحابه رضی الله عنهم په شان کې ګستاخي اوکا نو دی هغې دپاره 10 کاله قید شو نو په دې باندې اوس شیعګان راپاڅېدل پرون مون مفتی صاحب سره ناستو نو مفتی صاحب چې اوس زما کانفرنس ته زه به اوس هلته ځم شیعګان راپاڅېدل شیعګان یې چې د صحابه رضی الله عنهم ګستاخي وشي په دې باندې د 10 کاله سزا دا ویلې ده نو هغوی ورته وی چې ګوره د صحابه رضی الله عنهم کو چا د صحابه رضی الله عنهم بے حرمتی وکا او چا د اهل بیت بے حرمتی وکا او د هغې اذیت ورسولو د دې خلقو دپاره به 10 کاله قید وي نو هغه دشمنان صحابه بو باندې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه صفات بد لګي صحابه خو صحابه دي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی یورس ماو قتل لکور نا پمندر روان دا او چې لکور نا روان دا نو پسر باندې پټکے مبارک نشتا او پخپو باندې چپلی نشتا او کپڑے زړې دي د هغې په کپړو کې اکثر پیوندونه و سخته ګرمي ده چې اومې کتل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ځنګل طرف ته منډه وایي او ځنګل ته په منډه ده وی ما ته تپوس وکړو چې صاحبه څه وجه ده چې ته ځنګل ته منډې وایي وی هغه راته ووایي چې سخته ګرمي ده او ما اوخته هغه ځنګل ته لاړه او ګرمي ده او ګرمي خراب نه کی کم غلام چې زما و هغه اودو نو ما مناسب ونه ګڼله چې زه دا خپل غلام راپاسومه د خوب نه نو ما وی راشه په خپله ورپسې راووځه
صحابه رضی الله عنهم ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تعلیمات اختیار کړی دي هغه سره ناسته کړی دا یا دا هغه صحابه چې کله صحابیت مقام ورته نو حاصل شوی نو د هغې نه وړاندې به د یو بل په کوپړو کې به وینې څکلې یو بل سره به جنګونه کول تر څو کاله پورې به د هغې لړایانې وي او چې کله جناب رسول الله علیه صلات وسلام سره ملګري شول جناب رسول الله علیه صلات وسلام سره کېناستل بیا دام وی حضرت علی صاحب ورته وی چې منډه ته خو چې څنګه هغه په ګرمۍ کې ده ای عمر صاحب دغه رنګ خو سام ګرمي کېږي وی په ورځ د قیامت په الله رب العالمین ما نه د دې اوښ بارے کې تپوس کوي عمر به څه جواب ورکوي بیا ورسره دومره یره پیدا شوه چې ما نه به تپوس کېږي ما سره جواب نشته داغه صحابه دی رضی الله عنهم ادای په برکت سره مو تاسو ته دانن مو تاسو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یایو او منځونه کو مو تاسو ته هیڅ تکلیف نه درغله هغه تکلیفات اختیار کړی دي هغه سختۍ خوللې دي هغه صحابه یو صحابي فرمایي وای دی عمر فاروق رضی الله عنه چې کله ایمان نو وروړي چې کله ایمان نو وروړي نعمت د عمر فاروق رضی الله عنه نه ډېره سختي میلاو شوی و خو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ایمان راوړو زه به په راحت کې شوم وې زه تاسو ته هغه سختي نشم بیانولی حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه او حضرت خباب رضی الله تعالی عنه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابه دي چې دای به په تودو شګو سملول حضرت خبیب رضی الله عنه فرمایي کو زه تاسو ته خپل بدن وخم نو ټیک ته په بلال رضی الله عنه سختۍ تیر شوی دي خو چې کله به زه په سروټ کو باندې سملولم نو د ما د واز گو په هغه اوبو سره بو هغه سروټ کې ختمې شوې چې هغه به ختمې شوې نو بیا به د ما بدن هغه تاو به ختم کو خو نو زه به په سروټ کو اچولم په هغه سروټ کې به ما په وازو باندې مړېدلې دې صحابه رضی الله عنهم څومره قرباني کړې ده دې صحابه رضی الله عنهم څومره مشقتونه اختیار کړې دي او د دې صحابه رضی الله عنهم چې کله انسان د صحابي نوم واوري رضی الله تعالی عنه الله چاله پکار چي زکا ادای په برکت سره مو ته ایمان اسلام رغلې ده او د دې په برکت سره مو تاسو ته قران شریف رغلې ده او د دې په برکت سره مو تاسو په خوشاله سره منځونه کوو هغه کفار اوسم چې هغه تاریخ ګوري هغه کافران اوسم یریږي وای په دې کې یو داسې شخصیت تر شه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې هغه په 22 لک مربع میل باندې هغه حکومت کړی دا او عمر فاروق رضی الله عنه له الله رب العالمین داسې یو مقام ورکړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای اے عمر فاروق کو زمانہ بعد پیغمبر وې تب وې خو لہذا زمانہ بعد پیغمبر نشتا پیغمبري په ما باندې ختم شوی دا اے عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې په کومه لاره باندې لاړ شي په هغه لاره باندې شیطان درې ورېدل نشي دا حضرت عمر فاروق دا حضرت عثمان رضی الله عنه هر صحابي قرباني ور کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کوي چې اندر راوړی یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي اے علی صاحب خیبر تطلو تبوک تا نبی علیہ السلام ورتوی زه تبوک ته زما او تب په مدینه منوره کې پاتې شي په مدینه منوره کې ماشومان او د زنانو تب د دې حاکم وي حضرت علی رضی الله عنه عجیبه صحابه ټول عجیبه حضرت علی صاحب فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ اے دی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام معشومان و زنانو تپرے دے ما جہاد تنپرے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی
ته په منزله د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام یې زه تا داسې پرېږدم کله چې موسی علیه السلام کوهي طور ته تلو حضرت هارون علیه السلام یې پرې شوی زه چې اوس تبوک ته ځم زه تا پرېږدم ته ما ته په هغې منزلې کې نبی علیه السلام خو ای عمر علي صاحب خبره واوره عیسی علیہ السلام ته الله پیغمبري ورکړې ده او حضرت عیسی علیہ السلام ته چې پیغمبري ملاو شوه نو یهودیانو ورسره دشمني راواغسته عداوت راواغستو بدرد راواغستل حتی تر دې پورې چې په حضرت مریم علیه السلام باندې تهمت ولګولو نو هغوی د دغې وجې نه ګمراه شول او عیسایانو ورسره محبت ډیر پیدا کو داسې په محبت کې دننه لاړل چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي خدای ورته وي نو دی د دې وجې نه الله ګمراه کړ ای علي صاحب روافض دغه تا سره بغض عداوت کوي دغې وجې نه دا ګمراه دي او بعضې خلک په دې کې داسې دي چې څوک تاسا دومره محبت کوي چې د پیغمبرۍ درجه دله ډېر کوي نور صحابه نه مني تا مني نو دا خلق د دې وجې نه دا خدای ګمراه کړي دي نو صحابه رضی الله عنهم په دې په باره کې بل پاس شو والحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې نن نه بعض څوک د پیغمبر علیه السلام د صحابه او په شان کې ګستاخي کوي حکومت پې نیسي 10 کاله به ورله سزا ورکوي انشاءالله دا به نور هم داسې دې دغه پې سخته به پې رځي الله دې په مو باندې اسلامی حکمرانان راوستلی کی قسم د په اسلامی حکومت کې د مو تاسو فایده ده په هر قسمه به خوشحالو صحابه رضی الله عنهم نبی علیہ السلام سره محبت څومره ده جنگ احد وګورئ هغه منظر پیش شي نبی علیہ السلام باندې د غشو گزارونه کیږي یو صحابي را وړاندې کیږي چې په ما باندې دی وشي لاس لګي بل لاس را وړاندې کوي خپل سینه ورته ډال کوي خو نبی علیہ السلام ته غشی نه پرېږدي نبی علیہ السلام صحابه لاسونه مبارک شل شوي دي داسې غشي خوړلي دي په تورو گزارونه خوړلي دي لاسونه مبارک ته صحابه رضی الله عنهم شل خو نبی علیہ السلام ته هغه غشی نه ده پرېښی یو صحابي ده د نبی علیہ السلام په شکل مبارک کې ده او د هغه نامه ده مصعب ابن عمیر رضی الله عنه خو تاسو لاړئ او جنگ احد هغه میدان مو کتلی وي جنګلې ته راتاو دی الله دې مو تاسو بوتللی کي دوباره چې څوک نه وي لاړلی الله دې هغه بوتللی کي چې څوک لاړلی الله مو دوباره بوتللی کي نو یو صاحب ته د امیر حمزه صاحب قبر مبارک ته او ما سوچ کولو ما دا خو د امیر حمزه صاحب قبر ده نه هغه قبرونه د مو د قبرونو غونتې نه دي هسې هغه بس نښې غونتې دي نو چې ما نظر واچولو نو ما تپوس به هلته کې وکړو ما هغه قبرونه د چا دي وی دغه قبر د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ده نو دا مصعب ابن عمیر رضی الله عنه چې کله شهید شو نو دغه ټیم کې ابو سفیان یا ایمان نه ده راوړی आवाज یې وکړو محمد صلی الله علیه وسلم وی هغه شهید شو صحابه رضی الله عنهم نه هغه ډېر خپه شو ځکه پیغمبر علیه السلام باندې خو هغوی ځانونه قربانول پیغمبر علیه السلام شهید شو صحابه رضی الله عنهم حوصلې داسې دغه رالی شیطان آواز کړی وی محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو په دې کې آواز وشو وی محمد صلی الله علیه وسلم کافرانو وی لنا العزا ولا عزا لکم لنا المولا ولا مولا لکم چغې والې وی د مو دپاره عزا بت شته او تاسو دپاره نشته او د موږ دپاره مولا شته او تاسو دپاره نشته حضرت عمر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی چپ شه صبر نشو هغوی لنا العزا ولا عزا لکم
بیا ورته نبی علیہ السلام فرمای आवाज ورکا وی لنن مولا ولا مولا لكم زمونږ د پاره الله د تاسو د پاره الله نشتا تاسو دروغ محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دا هغه خلکو کافرانو خواله کې ماتی خللی وا بیا دوباره هغه راغل دوکیو کا صحابه رضی الله عنهم په جبل ابي یو نوم نه مانه هیڅ هغه باندې تشریف فرماو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه نه برکو دی جینا کومه ګټو کو کبه موکا ادغه نه برکو دی جینا هغه کې صحابه وی نه بس دا خو ګټه رااله اوس خو رکو دی دل پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کم صحابه چې وی چې بس نه رکو دی جو هغه کې ابو سفیان د شان خالد بن ولید رضی الله عنه دار شان دغه ټیم یادا مسلمان نو راتاو شو حمله یو کا صحابه رضی الله عنهم التک شهیدان شول او دا خو پنا خبره کې لګیو د مال غنیمت راوندولو جنگ سخت شو صحابه ونه تپوس کوي وی چې کله د جنگ یو حدو کنه نوې تاسو خو منډه کړي او میدان مو پریخو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم ولاړو کوم اخوا دی خو لاړو کنه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم ولاړو هغه منډه نه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کوي صحابه او تراشي صحابه رضی الله عنهم راغل صحابه به قسم مې د خدای د جنت دی احد دی غرنه مولا د جنت خوشبوې نه رضی صحابه رضی الله عنهم ځانونه شهیدان کړي دي بچی یتیمان شوی دي خدای کونډې کړي دي لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ځان قربان کړي دا یو صحابی دا پانسی تخیجی کافر ورته ای صرف دا خبرو کا چې د ما په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلالوي زه تا د پانسی نه رکوزوما هغه صحابی رضی الله عنه ورته فرمای قسم مې د په خدای وی زه دام نشم برداشت کوله چې زما د پیغمبر په خپو کې دی ازغه مات شي